په دین اسلام کې اهم عبادت د قیامت پر ورځ به اول حساب د مانځه کیږي او ارشاد نبوي دی چې د منځونو په حساب کې کامیاب شو نو مخکې دته اسانتیا ده او دته کامیابی ده. نن مونږه د منځ په خوند او په مزه باندې نه پوهیږو. دې غټه وجه دا ده چې مونږ د منځ صحیح تلفظ او به د هغې صحیح معنی صحیح تفسیر باندې نه ځان پوه کړی دی او نه کوشش کړی. انشاءالله په دې څو درسونو کې به مونږ دا کوشش کوو چې د مانځه ټکي په ټکي لفظي ترجمه او ورسره د هغې مفهومي معنی تاسو مخې ته کیږو. کوشش وکړئ چې د الفاظ په خپلم ټیک کړئ، معنا یاد کړئ، مفهوم او مقصد باندې ځان پوهه کړئ. خپلو بچو ته هم دا ور زده کړئ. خپلو کورونو کې د دې الفاظو د یادولو د دې معنا د تکرارولو اهتمام وکړئ او کوشش دا وکړئ چې صحیح الفاظ، صحیح معنا او با مقصد منځ او با معنا منځ او منځ کې بیا ستا الله تعالی سره ملاقات دی. نو زمون کوشش دا دی چې د مانځه اسانه معنا او د هغې اسان مفهوم او مقصد د بعض سلفونو منقول چې کله مې زړه وغواړي چې الله ما سره خبرې وکړي نو زه قرآن راوالم او قرآن ووایم، او چې کله مې زړه وغواړي زه د الله سره خبرې وکړم نو په مانځه باندې ودرېږم، ځکه دا مون الله سره خبرې کوم. منځ د دین ستن ده او حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د سترګو یخوالی هغه په مانځ کې. منځ دا زړه ته سکون ورکوي او د انسان د بدن نه د ګناهونو بوج سپکوي. مونږ به کتلي چې کله مونږه په جومات کې ښایسته طریقې سره منځ وکړو نو چې کله د بهر راوځو نو مونږ یو احساس کوو چې په د جومات کې رانه څه شی پاتې شو، مونږ باندې د ګناهونو بوج وي. دا زمونږ زړه د دنیا د ماحول د وجې نه خرڅ شوی وي، پریشانه شوی وي. جومات کې مونږ ته ډېر سکون میلاو شي، د ګناهونو هغه بوج رانه ختم شي. په زړه باندې چې کوم خړوالی راغلی د دنیا د محبت د وجې نه هغه دې سره سپک شي. بل الله تعالی فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا مونږ د دې سبب دی چې ته به د منکراتو نه ګناهونو نه د دې په سبب باندې بچ کېږي. لیکن نن زمون منځ کې هغه ژوند نشته، هغه حیات نشته، هغه زور نشته. هغه لویه وجه دا ده چې مونږه منځ په توجه سره نه کوو او زمونږ توجه ځکه نه برابرېږي چې مونږ د مانځه په معنا او په مقصد نه پوهېږو. کوشش به دا کوو چې انشاءالله مختصر درسونه به وي او د منځ صحیح الفاظ، صحیح معنا او صحیح مقصد او د هغې لږه شان تشریح دا به کوو. تاسو مونږ سره واوسېږئ. دا څومره درسونه دي زمون کوشش دا دی چې هغه ملګرو ته دا ورسېږي کوم ملګري مونږ د معنا نه خبر نو، مونږ معنا یې نه ده زده کړې یا یاده ده خو صحیح طریقې سره یې نه ده یاده کړې یا خپله یاده ده د هغه بچو نه ده یاده کړې. داسې ولاقې کې اوسېږي چې هغه سره وقت نشته، مصروفه دی او مشغوله دی، کله کله ورسره ټایم میلاویږي نو دا ویډیوګانې ځان سره سیو کړئ، دا درسونه ځان سره کېدئ او د موقع مناسب د وخت سره سره کله کله دا واورئ خپله او د زده کولو کوشش وکړئ. ځان سره یو قلم او کاپي هم کېده، بعضې الفاظ چې مشکل وي هغه ځان سره ولیکه.